اوس پیسې را سره نه وي، پیسې مال نغدې د کوم ځای نه کوم، ځکه چې دا ناروغ دپاره مجبور یو چې کم از کم موږ سره یو 15-16 لک افغانۍ وي، خپل موټر مې ورته خرڅ کړو. او په دغه کار کې ستړی یې که راحته؟ ولا نه، دا خو د الله د رضا دپاره کوو، بس چې د الله د رضا نه دا سر هم قربان دی. د معدې زخم لري، هغه دوا یې شروع کړه چې کله د دې رزلټ راغی ډاکټرانو دې مریض ته ویلي چې ته سرطان نه یې، دا مریض یو کرتې راجګېدو بېرته په غورځېدو. اخ شکر 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 راجګېدلو، یعنې په داسې حالاتو. والا روژه ماتې باندې هم ډېر خوشحاله شوم. زما خو اول روژه ماته یو دلته مریضان سیتامې ته راوستي وو، نو ډېر ښه انتظامات، ډېر ښه خوند یې وکړه. واقعا د عطاء ډېر خدمتګار سړی ده، دا ټوله دنیا ته خوشحاله ده. او په بستر کې پروت و، یعنې کرته وایم یو کږدۍ ژوند دی او مېرمن دی ورته چې هغه بیبي په سپنج کې ورته اوبه ورکولي او هېڅ یې نشه خوړلی او بیچاره هر څه په خپل ځي باندې و. ډوډۍ اوس پورې به تاسې نه خوړلې؟ موږ ډوډۍ نه ده خوړې، خالي یا اوبه وڅښو یا کجوره وخورو چې په هغې باندې موږ روژه ماته کړو. نو بعد هغې نه وروره بیا موږ سامانونه راټول کړو چې ځکه چې شی ورک نه شي، کاپونه ماشومان ګرځي را ګرځي. د ایجوکیشن د تعلیم برخه ده، د صحیح اوبو څاګانې دي، د فوډ توزیع ده، د صحت برخه ده. یو بل غټ پراجیکټ باندې شروع کړی دی، موږ نه شروع کړی، ټول ولس شروع کړی دی. اوس موږ یو اواز و چې هغه د AMC و چې د افغان میډیکل کمپلکس. نو دا مې موټر کې کېناستم سره، چې موټر کې کېناستم چې لاړم واقعیت هغه د دې د کور قصه مې چې وکتله، هغه تکلیف مې وکتلو، د کږدۍ ژوند مې وکتلو، نو ډېر ودردېدلم. خلک تجاران به خوشحاله چې ما ډېرې پیسې پیدا کړي، نو زه دې ته خوشحاله یم چې یو مسلمان یو د الله تعالی بنده دپاره زموږ خیر ورسېدلو. زه په دې باندې ډېر خوښ او خوشحاله یم. چې لرګي م درته سیند کې واچولل، نجارۍ سامان م درته واچولو، کښتۍ جوړه که او دا ټول خل در سره په دې کښتۍ کې پورې باسه، بلکې دا ځان ته زما کار نه دی. په سبا باندې ما د ننګرهار کې امبولانس ته زنګ ووهلم، زما امبولانس په کار دی، سهار وختي ځمه کابل ته دې ته پاسپورټ جوړم. سبا ملا ځان ما ته امبولانس راکړو، کابل ته مې یوړو، واوره م ورېدله په کابل کې، هغه واوره چې شدیده واوره وه. د ډېره مبارکه بس خدا د روژې میاشت، د ډېره مبارکه بس خدا د روژې میاشت، رحمت پکې ورېږي هم ډېوه د روژې میاشت، د ډېره مبارکه بس خدا د روژې. بیا هم ستړي مو شئ درنو ملګرو، تمه ده چې تاسې ټول درانه به راته رکه او روغ اوسېږئ. روژه مو ماته کړله او دغه ځوانان ګورئ، دغه کاري پرسونل دوی لا اوسه پورې ډوډۍ نه ده خوړلې، صرف دغه خدمت یې کوو او دا د څناسې راټول کړي دي، سامان خو ټول که خو دغه قالینې پاتې دا به هم ټولوي او بیا ځي کور کې به روژه ماتې کوي او که چېرته بل ځای کې په همدې تړاو ورسره غږېږو. سلام، ستړی مو شئ؟ سلام علیکم. اول ستړي مو شئ وروره، ډېره مننه کوو چې تاسو راغلي یاستئ وروره. خوشحاله اوسئ. نوم مبارک دی؟ نوم هجرت الله. هجرت الله. څومره وخت کېږي د حاجي صاحب سره کار کوئ؟ حاجي صاحب سره دا 3 کاله کېږي چې زه دلته خدمت کوم د الله رضا لپاره. الله رضا د خاطره پیسې درکوي؟ نه، د الله رضا لپاره کار ورسره کوم او بس ټولو سره مرسته کوي، کور یې ودانه. او څومره دغه ځوانان در سره په کار بوخت؟ دغه ځوانان را سره وروره البته خیریه کارونه د پیسې نه اخلي وروره، دا داسې وایي چې 140 کسانه دلته موږ سره خدمت کوي، د الله رضا لپاره راځي او دلته خدمت کوي وروره. او موږ چې دا کله سامانونه ټول کړو، بعد هغې نه بیا دلته ډوډۍ خورو، بیا خپل کورونو ته ټول ځو. ډوډۍ اوس پورې به تاسې نه خوړلې؟ موږ ډوډۍ نه ده خوړې، خالي یا اوبه وڅښو یا کجوره وخورو چې په هغې باندې موږ روژه ماته کړو. نو بعد هغې نه وروره بیا موږ سامانونه راټول کړو چې ځکه چې شی ورک نه شي، کاپونه ماشومان ګرځي را ګرځي، د دغې وجې نه سامانونه ټول جمع کړو. نو بعد هغې نه بیا موږ خپله ډوډۍ وخورو. ستړی کېږي نه؟ تږی کېږي؟ نو ستړی کېږو، بس د الله رضا ده وروره، که نه؟ الله رضا لپاره ځان هم قربانوو. بلکل. د عطاء په لیدو باندې څومره خوشحالېږي؟ والله ډېر زیات خوشحال شوی چې یتیمانو سره کومکونه کوي، غریبانانو سره مرستې کوي او په عرض کې یتیمانو باندې او غریبانانو سره ښې مرستې کوي وروره. ډېره مننه، کور دې ودان. دغه پخلی چې تاسې دلته راوړو دا د کوم هوټل نه راوړئ که نه دا تیار راځي؟ دا دلته موږ خپله پخوو وروره او د هغې ځینه بیا راوړو. تاسې خپله پخوئ؟ دا خپله پخوو. هلته اشپزان څوک دي؟ اشپزان هلته موږ سره نور ملګري دي. حاجي صاحب کله خپله راغلی چې هلته یې کتلي یا خپله پکې یو چی پاخه کې یا اور بل کې یا بل چی وکړي؟ حاجي صاحب راغلی د هر څه یې کړي دي وروره، هلته راځي کومک. حاجي صاحب خپله هم دلته هم لګوي، هلته هم غریب دلته خو موږ ولیدو چې لګوي. هلته هم لګوي وروره. ډېره مننه، کور دې ودان. سره الله دې سلامت لره. تراشه چی وی دا؟
څنګه یې نه وي ولا الحمدلله جوړې خپله ښې تکړه تراویږه ماشاء الله. روژه دې نیولې وه او الحمدلله ستا روژه کېږي ولا کېږي نن یې ډېر خرابه کړې ولې چټي ولا نن نه ستړی به وي که نه او ولا ستړی خو مه راښه خبرې او په دغه کار کې ستړی یې که راحته ولا نه دا خو د الله د رضا دپاره کوو بس چې د الله د رضا نه دا سره هم قربان دی واده اورېده او ډېره انشاءالله مننه څنګه چې عطاء خندروی انسان دی همدغسې دغه پرسونل هم دی زه سره خبرې کوم دی راته خاندي او سره له دې چې دوی له اوسه پورې درنو لیدونکو روژه یې ماته کړې ده خو ډوډۍ نه ده خوړلې ډوډۍ به کله خورې د خیره ډوډۍ به اوس خورو نو د خیر دا قالینې مالینې ټولې کړو د بیا خیر چېرته خورئ هغلته یو قالین د فریزر هم هغې کې به یې خورو د او خیر ټول یو ځای کېږي ورته او ټول یو ځای کېږي ما هم نه ده خوړلې که نه ته به تا ته بېله ډوډۍ ږدو د هغه خیر شاټ نه اغسې چې ما ډوډۍ خوړله که هغه شاټ یې نه اخیستی خو ما هم نه ده خوړلې که اخیستی یې خو بیا مې خوړلی راځئ انشاءالله موږ سره به ښه څه یې وخورئ ډېره مننه مننه، خوشحاله قربان سلام و شم. سلامت لره خیر. ډېره مننه الله تعالی دې د دې کارونو اجرونه درکړي خدای مو ونازوه الله مو سلامت لره ډېره مننه درنو ملګرو چې راسره وئ دغه برنامه تر دې ځایه تاسې وکتل راځئ مخکې مدارو جمیاشت د ډېره مبارکه بس خدا د روژې میاشت د ډېره مبارکه بس خدا د روژې میاشت رحمت پکې ورېږي هم ډېوه د روژې میاشت درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی روژه مو ماته کړله او موږ هم راغلو دغلته غوښتل مو له هېوادوالو سره مخکې له روژې خبرې وکړو خو فرصت مو پیدا نه کړو ځکه هلته حاجي صاحب عطاء شګیوال غږېده راسره او اوس مو فرصت را پیدا کړو دغه ځوان مې تر څنګ ولاړ دی ده سره غږېږو سلام ستړی مو شي په خیر راغلی وعلیکم السلام ستړی مه شي ډېره مننه نوم مبارک دی مینوال احمدزی مینوال احمدزی مینوال د نوم دی او د چا مینوال یې او د عطا مینوال د عطاء مینوال یې ځکه چې هلته روژه ماتې برابر کړی که نه والا روژه ماتې باندې هم ډېر خوشحاله شوم زما خو اول روژه ماته او دلته مریضان سیتامې ته راوستي وو نو ډېر ښه انتظامات ډېر ښه خوند یې وکړه واقعا د عطا ډېر خدمتګار سړی ده دا ټوله دنیا ته خوشحاله ده الله دې دا رقم اتلان ډېر کړي ډېره مننه ډېره مننه زړه کې دا ارمان و چې کاش یو ځل عطا وګورم والا ډېر مې ارمان و یاره بیخي یعنې درته وایم چې ومې بس روح مې تازه شو پې خوشحاله شو ډېر پې خوشحاله شو ډوډۍ دې وخوړله او والا څنګه وه د ډوډۍ ذایقه یې څنګه وه ماشاءالله ډېره ښایسته ذایقه او دغه کارمندان چې موږ او تاسو ته ولاړ دي کار یې کوو درته دا کارمندان څنګه وو ډېر ښه کاریګر ول ماشاءالله اخلاق یې ډېر داسې اخلاق یې کا والله په بلا تر اخره پورې دوی روژه ماته نه کړه او ټولو ته ولاړو تر هغې پورې چې ټول ماړه شول ښه دیو صرف یو خرما یا یو کجوره وخوړله تر هغه وخته پورې نور ولاړو چې تر څو پورې زموږ دسترخوانونه ټول شول همدا اوس هم لګیا دي هغه کار کوي ګورې درنو لیدونکو هغه وګورې اوس پورې لا اوزګار نه دي دوی به دې نه وروسته ډوډۍ خوري ځینو به خوړلي خو ځینې لا اوس هم پاتې دي نه نه ولا پاتې دي ډېر په یو کجور یې فقط روژه ماته یې کړی ده نور ډوډۍ نه ده خوړلی ډېر خوشحاله شو تی لومړي ځل لپاره چې د عطا نوم دې واورېدو چېرته و او څه احساس دې کوو والا زه خو ډېر درته وایم چې ما په حیران کې وم چې نوم مې اورېدلی و عطا ده چې راغلم او دلته مې ولیدو بې اندازه پې خوشحاله شوم چې ده دا کومک مې ولیدو خدمت مې ولیدو یعنې ډېر خدمتګاره سړی دعاګانې ورته کې که نه انشاءالله ولې نه په دعاګانو کې به یاد ساتو ډېره زیاته مننه دعاګانې هغه ته هم کوه ټول مسلمانانو ته هم کوه او په څنګ کې ما ته هم کوه ولې نه صحیح دی ډېره مننه کول جانان خوشحاله اوسې الله دې ښه لره رحمت پکې ورېږي هم ډېوه د روژې میاشت د ډېره مبارکه بس خدا د روژې میاشت د ډېره مبارکه بس خدا د روژې میاشت رحمت پکې ورېږي هم ډېوه د روژې میاشت درنو لیدونکو سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر ډېر زیات خوشحاله یم د څېرې نه به درته ښکارم ځکه چې د یو داسې ویاړلي انسان سره ولاړ یم چې د میلیونونو انسانانو په زړونو کې ژوند کوي دا تاسې پېژنئ هېڅ د تعارف محتاج نه دی دا ښاغلی عطاء شګیوال د عطاء خیریه بنسټ مشر او بنسټ ایښودونکی نن له ښه وخته د دې خواته راغلی یم او ده سره به خبرې اترې کړو تمه مې دا ده چې تاسې راسره پاتې شو دغه خبرونه راسره تر وروستیو شیبو ننداره کړئ ښاغلی عطاء ډېره زیاته مننه چې راسره یې او خبرې اترې راسره کې د تاسو نه هم ډېره زیاته مننه چې راغلی او د ستاسو مینوالو نه الله مو تاسو خوشحاله لري د ټولو ملګرو دوستانو سره کور مو ودان خوشحاله اوسئ اول که دغه د دین
ډېره مننه کور ودان خوشحاله اوسئ. لومړی که د دې نه راپیل کړو چې دغه خیریه بنسټ په کومو برخو کې کار کوي او څومره وخت کېږي چې دغه خیریه بنسټ ته کار ویلی او کار ورته کوئ؟ د خیریه بنسټ تقریبا کم از کم 10 کاله کېږي. د 10 کال نه مخکې هم موږ د خیریه کارونه ما کولل، بلکې ما نه زموږ والد صاحب، زموږ کور غړي، زموږ فامیل، نو بالاخره دا 12 کاله کېږي چې جواز هم واخیستلو د وزارت عدلیې نه. نو موږ کوشش هم دا دی چې په مختلفو برخو کې خدمات وکړو، هغه خدمات چې هغه د افغانستان ولس ورته ضرورت لري. نو هغې نه هم یو روجماتې به تاسو ته ویم، دې تر څنګ نورې داسې برنامې دي چې د ایجوکیشن د تعلیم برخه ده، د صحي اوبو څاګانې دي، د فوډ توزیع ده، د صحت برخه ده. یو بل غټ پراجیکټ باندې شروع کړی دی، موږ نه شروع کړی، ټول ولس شروع کړی دی، خو زموږ یو اواز و چې هغه د AMC و چې د افغان میډیکل کمپلکس. زه بیا هم د ستا د دې مایک نه، د ستا د دې تلویزیون نه، ستا د یوټیوب نه په دې ټولو هغه ولس باندې غږ کوم چې هغه په وطن باندې واقع چې وایي مین یو او غواړو چې خدمت وکړو. راځئ خدمت ذریعه دغه شفاخانه موږ او تاسو کوی شو چې دې ته هغه نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وکړو، که هغه په هره برخه کې وي. او که دغه خدمات وکړو نو دا ناروغانو دپاره یو پښتنه او بیا د هغې دپاره روغتون را جوړول ډېر یو قوي عزم غواړي او ثواب دی په دې کې. الله تعالی دې اجر درکړي او الله تعالی دې دغه خپلو اهدافو ته ورسوه. ستا په خیر کې د ټول افغانستان خیر دی. خدای پاک دې وکړي چې یو ورځ په هماغه روغتون کې موږ او تاسې ولاړ یو، هر څه منظم روان وي. ډېره مننه. دغه روژه ماتې ته راځو. دغه روژه ماتې د څومره ځوانانو لپاره برابر شوی دی او د چا لپاره برابر شوی دی؟ دا خو د هر څه نه دا خو چې دی روژهتیان ته برابر شوی دی. ننګرهار سیمه ییز روغتون ته مختلفو ولایتونو نه ناروغ پیدا شولو، یو دفعه یې راوړلو سیتامې ته. دلته ګاونډیان نه یي خبر، دی چې دلته روژه ماتې وکړي او لاسونه لپه کړي او ټولو مسلمانانو ته دعا وکړي. کم از کم 1100 نفر زیاتو کم روژه ماتې دلته تیارېږي. خو دې کې ډېر خوشحاله په دې یم چې الله دغه ثواب کې موږ شامل کړي وو. دې تر څنګ زموږ دغه ټیم او دا زموږ ملګري. ډېره زیاته مننه. ښاغلی عطاء، که تاسې دا راته ووایئ چې د خیریه کارونو په ترسره کولو کې د زړه سکون څومره دی؟ هر هغه کار چې د الله رضا وي هغې کې سکون وي. او ما ته خوند هغه وخت کې راکوي چې یو مسلمان ورور چې په سخت حالات کې ګورم د هغې سره مرسته او کومک وکړو، نو هغې په خوله یو مسکا وګورم، نو دا ما دپاره غټ د ویاړ خبره ده. یعنې خلک تجاران به خوشحاله چې ما ډېرې پیسې پیدا کړي، نو زه دې ته خوشحاله یم چې یو مسلمان یو د الله تعالی بنده دپاره زموږ خیر ورسېدلو. زه په دې باندې ډېر خوښ او خوشحاله یم. ډېره مننه. ښاغلی عطاء، د هغه وخت کیسه راته وکړه کله چې ته یو بورې مورکۍ ته ورځې، یو کونډې مورکۍ ته ورځې او داسې چاته ورځې چې شونډې پاړ نیولی وي، هغه چې تا وویني او خلاص غېږه وکړي چې اخ زوی مې بیا راغی، هغه وخت کې ستا احساسات څه وي؟ په دې روژه کې دې رایاده کړله، الله رب العزت دې مغفرت وکړي. امین. که د چا مورګانې ژوندي وي الله دې ورته ډېر عمر ورکړي د عزت، او که د چا وفات وي الله رب العزت دې ورته جنتونه ورکړي. هغه مور وه چې ډېره یو غیرتي مور وه، او یعنې هغه ثاني چې زه یادوم د هغې دعاګانې، د هغې هغه محبت زه یې نشم برداشت کولی. یعنې ډېره سخته ورځ وي هغه. نو هغه مور وه چې په خپل لاس په پیدا کوله او خپله به یې خوړله. ما به ورته هر څونه وویل چې ته دا کار مه کوه. هغه بیچاره به د ښاروالۍ جارو به لاس کې وه، د غازي امان الله خان قبرستان دغه ځای به یې جاري کولو. څو دفعې ما اوچته کړه چې ته به دا کار نه کوې، خو بیا به ویل چې نه زویه، زه په دې ځای کې ځان مصروفوم، ځان ته په دې کور کې زړه مې تنګېږي، نو که ته ما ته هر څه راوړې زه هم د دې نه هم زه باید کار باید زما مصروف اوسم. نو هغه مور چې وه یو غیرتي مور وه، زحمتکشه مور وه. د هغې چې څو نظر ته ویم هغه هر څه چې و په هغې کې هر څه پوره و. نو دعاګانې د هغې په ټولو ولس ته لاس پورته کړو. خو که دا فکر وکړو که نه، ښه انسان په دې نړۍ کې نه پاتې کېږي. الله دې هغه ته هغه جهان ښایسته کړي او تاسو ته دې الله تعالی اجرونه درکړي. خبرې ډېرې دي، خو یو ذهن ته مې بله پوښتنه راغله، هغه دا ده چې په ژوند کې داسې کوم ارمان دی چې ستا پوره شوی دی او هغه کوم ارمان دی چې لا هم ستا په زړه کې څړیکې وهي او د پوره کولو هڅه یې کوئ؟ د ژوند یو ارمان مې دا پوره شوی چې الله رب العزت د خیر کار رانه اخلي، او دویم غټ ارمان مې دا دی چې دا به د ټولو د هغه افغانانو ارمان وي چې هغه د افغانستان کې یو ښه روغتون وي، چې هغه روغتون چې د سرطان او نه ستړي کېدونکي هلې ځلې باید وکړو، مرسته او کومک وکړو، چې هغه AMC په نوم دی، چې افغان میډیکل کمپلکس، چې دې کې ټول افغانان راټولېږو
او زموږ او ستاسو کوشش هم دا دی چې یو بنیادي شفاخانه وي چې هغې کې علاج وشي. دا اوس حالات به ګورو چې سرحدات ګورو، ناروغان ځورول کېږي او د سخت درد سره په تکلیف کې دي. نو الله دې په ټولو مسلمانانو رحم وکړي، بالخصوصا په هغه ناروغانو باندې سرطان په ناروغۍ اخته دي، په مختلف سرطان دي. بالکل فکر کوم ستا ټول فکر دغه خیریه کارونو ته دی او دلته مصروفه دی. په ژوند کې څومره خوشحاله یې؟ نو د خیر په کار کې ډېر خوشحاله یم، بالخصوصا هغه کار چې زه د خیر په کار کې هغه سر ته ورسیږي. لکه یو مثال به یې درکړم چې دغه د سرخان روژه ماتې زه مازدیګر کې تیاره کړم او ماښام کې دلته دی لاس پورته کړي او دعا وکړي، دا ما دپاره د افتخار ځای دی او خوشحالۍ خبره هم ده ما دپاره. ډېره مننه. وروستۍ دوه پوښتنې دي، یو به خاطره راته وایې، په وروستۍ کې به یو پیغام راته وایې. خاطره دې اورو چې ډېر مینهوال دی، شخصا ستا مینهوال، هغه به ستا د خاطرې په تمه وي چې په ژوند کې به په دې ډېره ښایسته خاطره تېره شوي، هغه که غمجنه وي او که خوشحالۍ ورکوونکې وي، هغه تا پورې اړه لري. د یو خاطره برته دا ووایم چې د یو ګجر په نوم یو ورور چې هغه تقریبا د 6 میاشتو نه په کور کې پروت و او په بستر کې پروت و، یعنې که ورته ووایم یو کږدۍ ژوند دی او مېرمن دی ورته چې هغه بیبي په سپنج کې ورته اوبه ورکولي او هېڅ یې نشه خوړلی او بیچاره هر څه په خپل ځي باندې و. نو چا راته ویلي دغسې یو ورور دی چې سرطان دی، ته یو پوښتنه وکړه. نو بالاخره ما یو ډاکټر ته وظیفه ورکړم، هلته لاړ شه دا وګوره چې څه حالات کې دی، که علاج وي دلته موږ په وس کې وي او د الله په مرسته باندې سره باید مرسته وکړو موږ. نو هغه ډاکټر راته ویلی چې د علاج نه کېږي او مشکلات دي. خو دې کې 2 ورځې بعد ډاکټر راته ویلی چې د علاج نشته دی، کوشش وکړئ چې دا باید څه شم چې زموږ په وس کې خوراکي دا ورسره وکړه. یو 3 ورځې بعد د ماشومان صغیر بیا راغلل دفتر ته راغلل. نو دا مې موټر کې کېناستم د سره، چې موټر کې کېناستم چې لاړم واقعیت هغه د دې د کور قصه مې چې وکتله، هغه تکلیف مې وکتلو، د کږدۍ ژوند مې وکتلو، نو ډېر ودردېدلم. نو ډاکټر راته ویلي یو مقطر وړه ورته وهه، دا ستا علاج دی ورته ووایه، همدا د کینسر علاج دی. نو ما نه داسې نه کېږي چې سبا چې لاړلم او مې کتلو دا د بچو سره، نو د ده دا حالت مې چې وکتو واقعیت ډېر ودردېدلم. په سبا باندې ما د ننګرهار کې امبولانس ته زنګ ووهلم، زما امبولانس په کار دی، سهار وختي ځمه کابل ته دې ته پاسپورټ جوړم. سبا ملا ځان ما ته امبولانس راکړو، کابل ته مې یوړو، واوره مې ورېدله په کابل کې، هغه واوره چې شدیده واوره وه. نو بالاخره د دا مریض مې واچولو په کابل کې، پاسپورټ ریاست کې کور ودان په یو ورځ کې پاسپورټ راکړو. په سبا باندې مې ویزې ته اپلای وکړله، ویزې ته مې اپلای وکړه پاکستان، ویزه یې راته راکړله. اوس پیسې را سره نه وي، پیسې ما نغدې د کوم ځای نه کوم، ځکه چې دا ناروغ دپاره مجبور یو چې کم از کم موږ سره یو 5-6 لک افغانۍ وي. خپل موټر مې ورته خرڅ کړو، په داسې پیسو مې خرڅ کړو چې په ناچیزه پیسو باندې مې خرڅ کړو. هغه مې چې کله پاکستان ته ویوړلو، د دې علاج مې شروع کړلو، علاج شخصي ټیسټونه مې ورشروع کړل، معاینات مې شروع کړل ورته. د ده تکلیف علاج معلوم شو موږ ته چې دا د معدې زخم لري. هغه دوی مې شروع کړه چې کله د دې ریزلټ راغی، ډاکټرانو دې مریض ته ویلي چې ته سرطان نه یې، دا مریض یو کرتې راجګېدو بیرته په غورځېدو. شکر راجګېدلو، یعنې په داسې حالاتو چې دا زما د ژوند هغه خاطره وه چې په خپلو سترګو ما ته خلکو ویل چې دې علاج نه کېږي ډاکټرانو، او بل د دې د نوی ژوند بیرته شروع شو. خو د ده لاسونه په اوږو واچول، ګرځولو شروع کړو. دې خوا نه موږ پخپله ورسره دې خوا نه په امبولانس کې هغې ته خوا نه په خپلو خپو راغی. یعنې دا زما د سترګو لیدلی یو معجزه ورته وایي، که د دې ته بیرته ژوند ورته وایي، الله ورته ورکړو. خو الله دې پې ټولو ناروغانو رحم وکړي. دا زما د ژوند یا ترخه خاطره ورته وایي، که خوږه ته هم ترخه ده. بالکل بیرته چې راغلم موټر نه خلاص شولو، موټر دې څنګه کړی؟ موټر ختم شو. موټر اوس هم نشته که څنګه؟ چې بیرته راغلم کور ته، موټر نشته دی. 2 ورځې بعد تېره نه وي چې هماغه موټر والد صاحب بیرته اخیستی و راته. هغه موټر چې ما باندې په کم نرخ خرڅ کړی و، بیا په ما باندې بیرته په پلار خرڅ کړی و، یعنې 2 کرتې ګټه کړې وه دې سړي. خو خیر پروا نه کوي، ما ته دا سکون وبخښئ ښاغلی عطاء، ستا له خبرونو دا معلومیږي چې تا سره په دغه خیریه کارونو کې اوږه په اوږه خپله کورنۍ ولاړه ده، تطبیقوي دي. بالکل د عطاء فاونډیشن 12 کاله رسمي کېږي. د دې نه علاوه زموږ کورنۍ خیریه کارونه د وړکتوب او د پخوا نه زموږ والد صاحب کوي. زموږ والد صاحب که درته ووایم دا د رمضان مصارف دې کې د هغې برخه ده، اصلي ټوله برخه د هغه ده. نو دا میاشت کې نه دې نه علاوه زموږ د کومکونه مرستې لړۍ روانې وي. نو زموږ د مرستې ته نه، زموږ دې کې فزیکلي کورنۍ ټول غړي مصروف وي، او کوشش هم دا دی چې په داسې کارونه وکړو چې هغه د تعلیم برخه ده، هغه زموږ د صحیح اوبو څاګانې دي، ماجد جوړونه ده، مدارس دي، او اوس یو پراجیکټ دی چې AMC افغان میډیکل کمپلکس
دا په ټولو هېوادوالو غږ کوم چې راځئ دا هغه پراجکټ دی چې دا د ټولو ارمان دی باید دا ارمان پوره کړو دا که هر هغه څوک وایي چې زه په دې کې غواړم مشري وکړم زه ورته داسې تیار یم لکه لاس په زنه ورته ولاړ چې راشي د خدمت ته او موږ یو د بزګر په نظر نیسي د اشپز په نظر نیسي راشي دې مشري وکړئ تاسو کار وکړئ راځئ موږ در سره یو خاص میډیکل یادونه دې وکړه نازکه وخت دی خو په لنډو کې راته څومره کار دې ورته کړی دی او څومره یې پاتې دی اول خو هر څه نه مخکې د دې اول د دې د ځمکې کار مهم و ډېری وخت وګرځېدلو چې دې دپاره داسې یوه ځمکه وي چې هغه په کابل کې وي او پاکه ځمکه وي اکثرا په افغانستان کې شفاهي ځمکې نشته پاکې ځمکې نشته تثبیت شوې ځمکې نشته خو بالاخره موافقه شولو په کابل جدید کې 1 جریبه ځمکه موږ د دې دپاره په پیسو واخیستله چې په 1,90,000 امریکایي ډالرو باندې واخیسته د دې د اسنادي کارونه مخکې وړلل چاردیوالي مې وړلل لیول یې مو کړو اوس په نقشه لګیا یو په ډیزاین لګیا یو او بس کار روان دی الله تعالی دې دغه د افغانانو ارمان پوره کړي او ستا په لاس دې پوره کړي امین کې امین کې ان شاء الله د ټولو افغانانو په ارمان دې پوره کړي بس د ټولو د افغانانو په لاس دې الله پوره کړي خیر اوسې کور ودان وخت نازکه دی په وروستیو کې هغه څه چې ما پوښتلی نه وي او ستا په زړه کې خبره پاتې وي پیغام وي بله خبره وي مې ستا په خدمت کې د مهرباني په اخر کې به زه ټولو هغه مسلمانانو ته به ویم چې هغه په هر ګوټ کې وي که هغه د هر ملک وي که وایي موږ د خیر ښېګڼې کار کوو او په انسانیت باندې مین یو نو راځئ دغه شفاخانې په جوړولو کې مرسته وکړئ بلکې دا د تنا د عطا کار نه دی دا باید تنا په عطا باندې ورونه چو چې دا کار ته وکړه دا باید موږ او تاسو څه چې په وس کې وي که هغه انجینر وي که ډاکټر وي راځئ سره یو په لاس شو یو بل ته لاس ورکړو دغه خیر په کار کې یو بل سره مرسته او کومک وکړو چې دغه د شفاخانې جوړونه کې او د دې په چلولو کې او د ناروغانو په علاج کې باید موږ مرسته او کومک وکړو نو اوس چې کوم کار شروع کړی دی او یعنې دا داسې اوس موږ ته دی خلک وایي که نه چې لرګي م درته سیند کې واچولل نجارۍ سامان م درته واچولو کښتۍ جوړه که او دا ټول خل در سره په دې کښتۍ کې پورې باسه بلکې دا ځان ته زما کار نه دی زه به په یو برخه پوهېږم زه به په فنډ رایزنګ کې پوهېږم زه به په افغان راټولولو کې پوهېږم د ورونو په راټولولو کې به پوهېږم خو د شفاخانې په جوړښت کې زما ذهن از د دې دپاره خپل کار اهل کار ته باید وسپارل شي د انجینر جوړونه د میډیکل کار دی مهندس کار دی نو دې کې ټولو کار دی باید مشترک کار وکړو خو بیا هم وایم هر هغه څوک چې وایي زه په انسانیت مین یم راځئ افغان میډیکل کې باید موږ او تاسو مرسته او کومک وکړو زه په ټولو هېوادوالو غږ کوم په ټولو انسانیت کوونکو باندې غږ کوم چې مرسته او کومک وکړئ راځئ لاس په لاس شو سره کور مو ودان ډېره خیر ستاسو نه هم کور ودان ژوندی اوسئ خوشحاله اجازه ده واله ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره وئ دغه د خیریه کارونو اتل ښاغلي عطاء شګیوال خبرې مو واورېدلې د ده هغه ارمانونه چې په زړه کې لري او لا هم پوره شوي نه دي هغه دی الله تعالی ورته پوره کړي د ټول انسانیت پکې خیر دی د ټولو افغانانو پکې خیر دی زموږ خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي تر هغه چې له یو نوي خپرونې سره ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږم تاسې په لایزال څښتن تعالی سپارم هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ د الله په امان رحمت پکې وریږي هم دیوادارو ژمیا د ډېره مبارکه بس خوا د دارو ژمیا